السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، د سورة الفاتحه و ډیره طاقتوره، مجربه او ناشنا وظیفه له تاسو سره شریک کوم. دا یوه داسې وظیفه ده دوستانو، د دغه وظیفې په برکت سره الله تعالی چې ستاسو څومره حاجتونه الله تعالی در پر کوي. هغه حاجت که د بیماری په شکل کې وي، هغه که د رشتې په شکل کې وي، هغه که د فقر د مسکنت په شکل کې وي، د دغه وظیفې طریقه زه تاسو ته درښیم دوستانو. یقین عقیده مضبوطه کوي، ګارنټي در کوم چې په فضل د الله سره هغه ستاسو مشکل به سرته رسیږي، هغه ستاسو حاجت به پوره کیږي، ځکه چې دا سورة الفاتحه په دې کې ټول قرآن کریم رانغښتی دی. په دې کې داسې توري دي که انسان له دغو په حقیقت باندې خبر سي، په ورځ کې چې د ده څومره وس کېږي دا انسان بیا وایي فریدي بینه. خو بدبختانه مسلمانان ډیر کم دي د سورة فاتحې له حقیقت څخه خبر دي. هر رقم مشکل سره مخ شي په دنیا کې، هغه که د بیماری په شکل کې وي، که د رشته نه برابریږي دغه په شکل کې وي، که د محبت نه برابریږي نسی مخ سرته رسېدلی دغه په شکل کې وي، یا یو بل داسې جایز حاجات پې ستا په زړه کې وي. غواړې چې کاشکې د ښه موټر خاوند سوی وم، غواړې چې کاشکې کاروبار الله تعالی پکې ترقي راکړې وه، غواړې چې کاشکې چې دغه کاروبار زه کوم دا تجارت دا نور پر مخ باندې ولاړ شي. دا د انسان د زړه ارمان اکثره وخت چې خدای پاک ښه دنیا راکړي، حجونه کې وکم او مدرسې کې جوړې کم او خلکو ته مسکینانو او فقیرانو ته ورکوم. دا د هر مسلمان په زړه کې ارمان وي، او ښه موټر وي، ښه بنګلې وي، ښه کورونه وي، دا د هر مسلمان په زړه کې ارمان وي. دغه سورة فاتحه به د انشاءالله دغه ارمانونه در پوره کوي، ځکه چې دا ډیر بهترین سورت ده، ډیر بهترین. او یو انسان ده په دې تمه ناسته چې کاش خدای پاک ما ته روغ صحت راکړی و، دنیا هیڅ نه غواړم. اکثره وخت انسان ته الله تعالی ډیره دنیا مال دولت ورکړی وي، خو صحت یې نه وي برابر، هغه بیا د صحت په ارمان. بل یو مسلمان هغه د دې په ارمان چې الله تعالی دنیا هم ورکړی وي، صحت هم ورکړی دی، اولاد په ارمان. داسې انسان نسته چې په زړه کې د ارمان نه وي، په زړه کې د حاجت نه وي، خامخا یو ارمان په زړه کې لري، یو مشکل سره خامخا دی مخ. نو که غواړي چې روغ صحت الله درکړي او بدن د ځوان وي، ناجوړیانې بیماریانې ټولې در څخه ختم سي، دغه صورت وایه، د دغه وظیفه درښیم. صحابه کرامو هم دغه صورتونه چې به څوک بیمار سه پر ویلی الله تعالی به فورا شفا ورکړه. له کوم مشکل سره مخ کېدې دا صورت زه درښیم، په هغه باندې عمل کوه، الله تعالی به درته آسان کړي. هر حاجت چې وي په زړه کې ګورئ دوستانو چې جایز وي، ناروا نه وي. هر جایز حاجت چې د په زړه کې وي، خدای دی که چې 50 کروړه وي الله تعالی در پر کوي. د الله په در کې د هیڅ کمی نشته، خو خالي انسان عقیده مضبوطه غواړي، د انسان یقین مضبوط غواړي. کله چې د یقین مضبوط سو، عقیده دې مضبوطه سوله، هر څه چې بیا وغواړي د دې صورت برکت سره الله در کوي. په دې صورت کې الله تعالی جل جلاله بل شان قدرت یې ښیي. تاسو وګورئ په دې صورت کې دغه توري هم شته، ایاک نعبد و ایاک نستعین. موږ له تا څخه کومک غواړو یا الله، ایاک نستعین، ایاک نعبد، موږ د تا عبادت کوو ای خدایه، ایاک نستعین، موږ له تا څخه کومک غواړو. کومک په چیز کې غواړي؟ کومک یا الله په دې کې څه غواړم چې ما نصرت وکړه، بدن صحت روغ صحت راکړه. په دې کې کومک څخه غواړم یا الله چې پلانکی چې رشته کوم په مابینځ کې رکاوټ ده، یا الله ته نصرت او کومک را سره وکړي چې هغه سر ته ورسوم. له پلانکی سره محبت کوم، هغه نفرت را سره کوي، یا الله په دې کې ماته نصرت راکړي، زه له تا څخه نصرت غواړم، کومک بل څوک ما نصرت او کومک نسی کولی، چې تا نه یو خوښه څوک نسی کولی. دغه محبت به دلته بیا تر سره کیږي. رزق یې په باب باندې مسکین یې، فقیر یې، در په در یې، غریب یې، چاته محتاج یې، او سوال کوي چې یا الله ایاک نعبد و ایاک نستعین، زه له تا څخه په دې باب باندې کومک غواړم، یا الله زه ما د بنده له محتاجي خلاص کړه. زه له بندگانو څخه کومک نه غواړم، نصرت نه غواړم، نه هغو ته طمع لرم، نه هغو ته امید لرم، صرف او صرف ته یې. نو بیا به چې ته د الله پاک جل جلاله دومره لویي بیانوي او الله تعالی ته زارۍ خواستی کوي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان دعا الله ضرور قبلوي، نه ردوي. هغه څه چې دی له الله غواړي الله یې ورکوي. اهدینا الصراط المستقیم، ګوره یا الله موږ ته هدایت د لارې محکمې وکړي. لارې محکمه هم دغه ده، یا الله له غلطو ګمراهو لارو څخه م وساتې، وسو توفیق ما ته راکړي چې زه ستا عبادت پر هغه طریقه باندې ادا کړم کوم ستا پر ما فرض کړی دی. له هغه لارې م راوساتې یا الله چې مال ډېر راکړي، دنیا ډېره راکړي، خو زه پر غلطه لاره استعمالوم.
لغه څخه وساتي پر سم لار باندې استعمال کوم کله چې تا په سم لار باندې استعمال کړي الله پر لار باندې الله د خوشاله نور هم در ډیروي نور هم زیات درکوي الله چې کوم انسان ته ورکله سیواره ورکله او دو وساتله پر خلاره مصرف ک نور ورکوي هغه انسان چې پر د حلال لار باندې مثلا په خیراتو زکاتو مسجدانو پر دې باندې څومره مصرفوي د دنیا نه ختمي نور به هم زیاتی خو کدی بل پړاو ته راوړل پر غلطه لار دي مصرفوله چې دومره لري چې په کوټو کې نه سرجایول به ختمي الله تعالی په سکند کې د څخه اخلي الله داسې ذات نو محترمینو عرض می داو چې دغه وظیفه درخم په دې باندې عمل وکي ان شاء الله په فضل کرم سره 100% زدا تاسو ته اطمینان در کوم چې 100% کې دغه وظیفه چې کم حاجت لپاره تاسو وایس هغه حاجت په مو پوره کی ما تاسو ته په سر کې ول چې رزق لپاره یم ویل سي د روغ صحت لپاره یم ویل سي د اولاد لپاره یم ویل سي د محبت لپاره یم ویل سي د رښتیا لپاره د هر څه لپاره ویل سي دا داسې صورت ته دا داسې نه خال دی وشي لپاره ویل کیږي بل نه یا په ژوندۍ کې چې ته څو غواړې ځان ته را کنټرول کې که دنیا ده که محبت ده که روغ صحت ده دا ټول دې صورت برکت سره را کنټرول کولی شي ما تاسو ته ویل دوستانو چې په دې کې ډیر مبارک توري دي دغه توري کې الله تعالی بل شانتي قدرت یې خیدا په دې کې دی الله ورته ګوره دی الله پاک جل جلاله صفاتم بیانېږي الحمدلله حمد وی الله لره رب العالمین رب د ټول عالم ده نو الله ما شوا هغه الله چې ما او تا پیدا کړی بلکې ټول مخلوق پیدا کړی ده هغه رب د عالم هغه یو د بل څوک نست نو ست دی الله دومره لوی بیانوي دی الله دومره صفات بیانوي الله پاک جل جلاله ته زاری کوي خواستی کوي سی الله ته پر هر څه قادر ہے ته داسې ذات یې هر څه کون په یکون کې کولای شي لته ما شابل څوک نه شي کولای نو بیا الله پاک جل جلاله څنګه تا خال لاس رد دوستانو په اطمینان په یقین په داسې مثبت عقیده وکي چې زه سدا وایم لغه ورسته باندې ما حاجت الله را پر کوي بیا ضرور پر کوي کچیر تاسو عقیده یقین مضبوطی چې 50,000 کال یو واسم زړه ته مینو لګي چې دا حاجت پوره شي او عقیده مضبوطه کوي یقین مضبوط کوي ان شاء الله بیا وکړ کیږي دوستانو هغه وظیفه درخیم راځي زو دي وظیفه پر طرف باندې وظیفه درخیم وظیفه دا د دوستانو چې د ماشپین لمانځه فارغ اساس خپل منځ ټولو کوي صحیح سو د ماشپین لمانځه اورسته به 2 رکعات نفل نور هم د غي زیادت وکي په نفلو کې به دوستانو چې هر حاجت مشکل د پکول غواړي هغه به مو په ذهن کې وي دا یاد وساتئ کله چې مې 2 رکعات نفل وکړو سلام یې وګرځوي په ارزي کې اس کنروي که خزوي که کوري که مسجد کې خو اصل خبره نر لپاره هم دا د سپکور کې ماشپین لمانځه باز مې 2 رکعات نفل وکړو سلام یې وګرځوي لغه ورسته به سورۃ الفاتحه یو نیم سل واره وایس یو نیم سل یا یو سل شپېته په دې دوران کې وایس سورۃ الفاتحه دا دوستانو اکثره وخت څوک سورۃ الفاتحه نو ورته معلومي چې د شي الحمدلله شریف الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین تر دې پوری یو نیم سل واره یا یو سل شپېته واره ښه خبره ده چې یو سل شپېته واره وایس یو سل شپېته واره چې وایس پر ځان باندې جوف کی کمریزان یا سمې پر ځان جوف کی کنه اس مریزان هم پر ځان جوف کی مثلا غواړي رزق مالدار سي د مالداري په باب باندې دعا وکي غواړي له چا سره محبت کوي دغه په باب باندې دعا وکي چې پلان کې سړي سره مینه محبت زیات سي غواړي چې رشتہ مې الله تعالی قائمه کې منظوره کې دغه رشتې په باب باندې دعا وکي غواړي چې له بیماریانو څخه الله تعالی خلاص کې پر یو ګلاس اوبو باندې دم کوي هغه اوبو وچخي غواړي چې د دوه نفرو تر مابین محبت قائم سي هغه کار څوک پر هغه ګلاس باندې دم کوي دواړه هغه کسان دی وچخي چې غواړي محبت یو لبل سره زیات کړل شي کوشش وکړئ تر هغه ورسوي نو دغه وظیفه دوستانو په دې باندې عمل وکړئ ان شاء الله زه ګارانټي در کوم چې لغه نه بعد به بیا تاسو هغه حاجت سی هغه به پوره سي او دعا به موږ ته کوي چې کاش دا وظیفه دی وختي راښودلې خو یقین مضبوط کی عقیده مضبوط کی بل دا هم کولای شي چې انسان د بدن پر هر حصہ پر هر جز باندې درد وي په تکلیف او په داسې ځای کې یا سالته د ډاکټر یا د دوايي کم بندوبست نوي تنظیم نوي
درې وار الحمدلله شریف ووایاست پر اوبو باندې جوف کړئ او اوبه دې وڅښئ پر هغه ځای باندې دې هم جوف کړي کوم چې هغه ځای په درد په تکلیف سره وي او هغه اوبه دې هم په وڅښي په بسم الله سره انشاءالله الله تعالی جل جلاله فورا شفا ورکړي.